Yobel command the Yobel ribbon the chat the data ribbon with the key. That is data ribbon. Data ribbon is also very important for you guys to learn it. याद सते the data ribbon असल की मुसरा मतलब से दे उसदा पार इस्तेमाली की data ribbon ज़ियाद कर data ribbon दा ताल्लुक चासर साथी दा data तरस ताल्लुक साथी असल की और data सशे data importing چې بای د یو بل ځای نه مونږ ډیټا راولو امپورټینګ ډیټا او ډیټا سینډینګ د دې طریقه مونږ تاسو کې راکې راته اجرا نو ډیټا چې کوم دی ډیټا ریبن اصل کې د دې لپاره استعمالي کی چې یو ډیټا زه د بل پروګرام نه راولم ایکسل تا زه ایکسل شیټ ته د بل پروګرامز نه ډیټا راولم او یا زه دا ډیټا د ایکسل نه سند کوم یو بل پروګرام ته نو دې د پاره چې کوم ریبن استعمالي کی نو هغه ته مونږ ډیټا وته ویل شو اوس په دې ډیټا ریبن کې نمبر 1 کمانډ اصل کې مونږ سره د get external data نمبر 2 is connections نمبر 2 is sort and filter data tools and outline command دی مونږ سره اوس تاسو وګورئ د get external data کار څه دی get external data یاد ساتئ get external data is used to get some sort of data so data munga ghasti shu some sort of data to Excel and we can make it reports and we can apply functions on it get external data asal ki udas qisma da get external data ya udas command de چې munga د مختلف softwares نه data Excel تراولي ولی ځکه که چېرته سه فار ایگزامپل ما سره یو بل پروګرام کې ډیټا وي او زه د هغې صحیح طریقې سره رپورټس نشم جوړولی یا په هغې باندې زه فنکشنز یا بل څه نشم اپلای کولی نو کولی شم چې دې لارې نه دغه ټوله ډیټا زه د ایکسل ته راولم او په ایکسل کې پې زه فنکشنز اپلای کړم یا د هغې د پاسه زه څه رپورټینګ یا څه رپورټ یا یو رپورټ یې جوړ کړم د هغې په لارې وګورئ پای کې موږ سره مختلف قسمه کمانډس دي دنیا اوریکل نه سیکول سرور نه ویجوال بیسک نه سی شارپ نه مختلف قسمه پلیټفارمز نه زه ډیټا ایکسل ته راولم اوس یو کس ماته وي چې ما په مایکروسافټ ایکسس کې یو ډیټا جوړه کړې ده داسې کار وکړه دغه ډیټا چې کوم دی دا ته ماله ایکسل ته راوله زه یې ولې ایکسل ته راولم ځکه ایکسل ډېر فرینډلي دی فرینډلي مطلب دا دی چې ډېر په اسانه پکې مونږ یو فنکشن اپلای کولی شو او ډېر په اسانه سره د هغې رپورټس مونږ تیارولی شو دې د وجې نه مونږ دا ډیټا ایکسل ته راغواړو اوس پای کې نمبر 1 ما سره دی فرام مایکروسافټ ایکسس فرام ویب فرام ټیکسټ and from other connection to go نو ګوره زه به اوس مختلف قسمه ډیټا د یو ځای بل ځای راولم زه به راشم دې ځای نه سټارټ ته او اول به سی فار ایگزامپل زه به د مایکروسافټ ایکسس ته راشم چې صرف تاسو له آیډیا کلیر کړم چې او موږ ډیټا د بل ځای نه څنګه راولو هاو ډو وی ګیټ ډیټا ګوره که چېرته زه دې ځای نه یو ډیټا راولم او هغه چېرته ما سره په ډي کې یا په ای کې دې ځای نه ډیټا بیس 1 او دا مې اوکې دا مې کریټ کړ نو ګوره په دې کې مونږ ډیټا داسې ټیبل ټایپ جوړولی شو اسې یو مثال درکم صرف آیډیا تاسو له کلیر کوم او وګوره ایس ټي ډي انفو صرف تاسو له آیډیا کلیر کم په دې باندې لیټس سی یو کس دغه څه ډیټا جوړه کړې ده زه ورکوم احمد دې ځای نه سجاد اکرام داسې وګوره واحد یونس say for example حامد وګوره دغه څه ډیټا ده داسې وګوره say کابل کونړ ایسټرا ګوره یو کس دغه څه ډیټا په یو ټیبل کې ډیټا اچولی ده او دا ډیټا ما سره په مایکروسافټ ایکسس کې پرته ده اوس ما ته یو کس وایي چې بھائی دا ډیټا به زه څنګه مایکروسافټ ایکسل ته راولم اوس ما ته آلریډي پته لګي چې زما دا ډیټابیس فایل کوم ځای کې پروت دی که چېرته زه ما کمپیوټر ته راشم ان ډي ډرایو ته راشئ نو ګورئ پای کې ما سره دغه ډیټا پروت دی او دې ځای نه زه اپلای کولی شم ډېر او د هغې نوم ما سره څه دی د هغې ما سره ډیټابیس نوم دی اصل کې دی ډیټابیس کوم ځای کې مې سټور کړو دا ای کیو کنه دیس از ډیټابیس دا دی اصل کې نو ګورئ که چېرته زه
ایکسل تراشم داسې او زه غواړم چې دغه ډیټا خو زه په ایکسس کې خو به زه کار نشم کولی د هغې چې زه ریپورټ جوړوم او په هغې باندې فنکشن جوړوم نو ما نه ډېر کافي ټایم اخلي نو زه ایکسل ته راولم چې زه پې ریپورټس جوړ کړم یا په یو فنکشن اپلای کړم نو د هغې دپاره موږ دا ګیټ ایکسټرنل ډیټا استعمالوو نو زه به راشم فرام ایکسس ته او د ایکسس نه بعد چې کوم دی تا ته وایي بھئی ما ته دا زیرا ته وښایه نو ګورې زه به عمق ای ډرایو ته راشم او د ای ډرایو نه بعد چې کوم دی وګوره زه به دا ډیټا بیس 1 ته راشم او دې ځای نه به دا کینسل هلو د ایکسس نه ډیټا راولم که نه کوم ځای ته به لومبې ځم تا ته ښه په دې کې څه کې کمپیوټر یې پکار زه خپل هم درکولی شم نو کلاس نه بعد انسټال یې که نه یار نو کلاس نه بعد نه کېږي عجیب د ډي چې دلته انټي وایرس انسټال دی سو گو بیک مایکروسافٹ ایکسس ته راشه بیا وګوره دې نه پس چې کوم د ای ډرایو باندې کلیک کې او وګوره دې ځای کې تاسو database number 1 and then open it چې کله اوپن کې همدغه ټیبل ډیټا ما ته راکړه نور زما نه دي پکار کیو بي د ډیټا وګوره هغه ډیټا ما ته چې کوم ما سره مایکروسافټ ایکسس کې پرته وه هغې ما ته اټومیټیکلی 1 by 1 راته راکړه اوس زه کولی شم چې say فار ایگزامپل زه ټوټل روباسم کاونټ یې کم دی ځای نه نو وګوره زه ورکولی شم چې say فار ایگزامپل کاونټ اے and then وګوره دا په دې باندې دا اپلای که دا انټر کا وګوره اټومیټیکلی ما ته ریپورټ هم تیارولی شم پرنٹ کولی شم او دغسې چېرته محاسب هم امپلای کولی شم که چېرته say فار ایگزامپل دې ځای نه زه په دې کې څه چینج راولم لکه جمال دغسې کمال سے وګورئ داسې سے واحد نو په دې کې دا ډیټا زه ور واچوم او د ډیټا ته راشم او دا مې ریفریش آل کړه چې څونه چینجز ته راوستي دي ابه تعالی اټومیټیکلی ختم کي او چې کوم ډیټا تا سره د هغه ایکسس نه راغلی ده اوریجنل ډیټا به تاسو له اټومیټیکلی درځي نو اصل کې زما مطلب دا دی یو قسم ماته وایي ما صرف مایکروسافټ ایکسس کې ډیټا ده او دا مایکروسافټ ایکسس دغه ډیټا چې کوم ده دا ماته پرنټ آوټ کا اوس ګورئ تاسو په دې کې صحیح طریقې سره کار نشئ کولی مایکروسافټ ایکسل کې ډېر یو ګران مشکل طریقه به اپلای کوئ یا یو قسم ماته وایي چې دا ټول ماته کاونټ کا یا دغسې یو فنکشن بل څه به اپلای کا نو سر نشم اپلای کولی داسې زه به وکړم زه به صرف د هغه مقصد برابر کړم زه به راشم مایکروسافټ ایکسل ته او را به شم دې ځای نه وګورئ فرام ایکسس باندې به کلیک کې بیا به وګورئ تاسو ای ډرایو ته راشئ او په ای ډرایو کې به دې ځای نه تاسو ډیټابیس 1 کلیک کا او دا دې ځای نه اوپن کا باس وګورئ چې کله اوکې کې تاسو نو هغه ټوله ډیټا تاسو له اټومیټیکلی 1 by 1 دله درکړه بیا راشئ دې ځای نه دغسې وګورئ یوازې مایکروسافټ ایکسس نه بلکې تاسو فرام ویب سایټ نه هم ډیټا راوستی شي که زه فرام ویب ته راشم دې ځای نه نو ګورئ فرام ویب کې اینی سایټ دلته ورکړه او تر هغې پورې به ته انتظار کوې تر څو پورې چې دا موږ سره کمپلیټ شوي نه دي چې کله تا سره فل ډن شي نو تاسو بیا هلې چې کوم دی دغه ډیټا خپل د مایکروسافټ ورډ ته ایکسل ته راوستی شئ نو مطلب دا دی که چېرې تاسو یو ډیټا say فار ایگزامپل د ویب سایټ نه دلته کې راوستل غواړئ د هغې دپاره مونږ دا طریقه او دا میکینزم استعمال ګورئ څنګه چې به وکړې را به شئ فرام ویب ته دې ځای نه اینی ویب سایټ نیم ورته ورکړی نو ویب ته راشئ دې ځای نه او د هغې نه پس چې کوم دی وګورئ دلته ویب سایټ نیم ورکړه لکه زه کوم چې www.google.com.af او دې گو باندې کلیک کا بس چې کله گو باندې کلیک کی دی به اټومیټیکلی دا به شروع کیږي او تر 100% پورې برسیږي څونه چې ستا انټرنیټ فاسټ دی سوري مونږ انټرنیټ خبر وکړو انټرنیټ اټومیټیکلی لاړو اور زه به کار کو انټرنیټ مې یاد کړ اټومیټیکلی لاړه ختم شو Still we have internet connection. Internet connection موږ سره وګوره internet access شته دی زه به راشم فرام ویب ته او دا به دې ځای نه زه کینسل به کړم داسې بیا به راشم دې ځای نه وګوره اینی سایټ چې په کوم کې ستا ډیټا پرته وي که نه لکه د دنیا دي زه کوم functionx.com یا داسې مختلف قسمه ویب سایټس دي بس گو باندې کلیک کا hell is that دای په ځای موږ یو بل کمانډ فلحال وکړو فرام ټیکسټ نه موږ ډیټا راوستی شو پکا ده کټا سریه سو ګورئ داسې موږ د ټیکسټ فایلز نه ډیټا راوستی شو
لکه ګوره زه تاسو یو مثال درکم داسې که چېرې تاسو فار ایگزامپل یو ډیټا نوټ پیډ کي نو په نوټ پیډ کې څوک فنکشن نه اپلای کوي او نو په نوټ پیډ کې څوک ریپورټینګ کوي زیات کر چې کله تاسو د ویب سایټس نه ډیټا رالی که نه نو د هغې دپاره تاسو سره چې کوم دی هغه ټوله ډیټا په نوټ پیډ کې کاپي کېږي او هغوی په نوټ پیډ کې دا ځکه سټور کوي چې کافي سپیس تانه ونیسي لکه اوس مایکروسافټ ورډ دی نو مایکروسافټ ورډ مې بي د چا په کمپیوټر کې 2003 وي د چا 2007 نو هغه ډیټا هغه نه لوډ کوي نو زه به داسې کار وکړم چې دې ځای نه به سمپلی تاسو ته یو سمپل ډیټابیس دې ځای کې جوړ کړم چې صرف زه پکې یو ډیټا واچوم داسې نو که زه راشم دې ځای نه نیم ته او دغسې سیلري یا پوسټ ته سیف فار ایگزامپل نو به زه ورته ورکړم چې احمد او کلرک دې ځای نه دغسې وګورئ داسې وسیم او داسې سیف فار ایگزامپل ډایرکټر سجاد داسې سیف فار ایگزامپل ټیچر یونس او داسې سیف فار ایگزامپل ډاکټر او خالد سیف فار ایگزامپل انجینیر اوس راځم دې ځای نه فایل ته او دا فایل مې ځان سره دې ځای کې سیف کړو او د سیف نه پس ډیسکټاپ ته راځم او دې له زه ورکوم چې سیف فار ایگزامپل مای ډیټا ایټسټرا یا سیف فار ایگزامپل امپلوی ډیټا چې کوم کس کار کوي هغې ته امپلوی ویلي کېږي سیو اټ هیر اینڈ دین کلوز اټ یو کس ماته وایي چې دغسې وګورئ ما سره په ډیسکټاپ باندې ځای کې دا ډیټا پرته د امپلوی ډیټا خو زه غواړم چې دا مایکروسافټ ایکسل ته راولم زه یې ولې ایکسل ته راولم ځکه یا به ریپورټس د دې نه جوړوم او یا به چېرته محاسبه اپلای کوم اوس زه به راشم دا ډیټا به زه څنګه راولم دې ځای نه زه به راشم وګوره دې ځای کې سټارټ فرام ټیکسټ ته به راشئ دې ځای کې او فرام ټیکسټ کې بیا ډیسکټاپ باندې کلیک کا او د ډیسکټاپ نه بعد چې کوم دی امپلوی ډیټا ته راشه او دا دې ځای نه امپورټ کا باس چې کله امپورټ کې دې ما سره وګورئ دا ډیټا راکړي دا به نیکسټ کې دې ځای نه او بس دا به نیکسټ اینڈ دین فینش یې کا باس چې کله اوکې کې دلته نو ګوره هغه ډیټا تاسو اټومیټیکلی دې ځای کې تاسو ګورئ په دې کې یو خالی کالم راغلی دی نو دا کالم تاسو دې ځای نه ډیلیټ کولی شئ کنټرول ماینس وخه بس دا کالم به تاسو سره اټومیټیکلی ډیلیټ بشي دې سره اوس که چېرته په ډیټا کې ما نه ډېر زیات غټ مشکل راغلی ډیټا زما ګډه وړی داسې نو بیا تاسو فرام ټیکسټ ته راشه دې ځای نه او همدغه امپلوی ډیټا راواخله او دا دې ځای نه امپورټ کړه دلته بیا نیکسټ که دې ځای نه یاد ساتئ زه غواړم چې دا خالیګاه کمپلیټ لرې کړي نو تاسو به دلته کې دا ټیک مارک آن کې ټریټ کنزیکټیو ډیلیمیټر ایز ون ته ټیک مارک آن که نیکسټ که دې ځای نه او دا بس فینش که باس چې کله تاسو اوکې کې دلته نو ګورئ هغه ټوله ډیټا اټومیټیکلی تاسو له ون بای ون دله درکړه مطلب دا دی که ډیټا ستا غلط راغلطي یو ځای بل ځای نو کولی شئ چې دې لار نه تاسو دغه ډیټا صحیح طریقې سره مینیج کې او بیا تاسو ریپورټس فنکشن ټیبل هر څه تاسو دې ځای اپلای کولی شئ چې کله تاسو د هوم ریبن ته راشئ نو ګورئ څونه ښه طریقې سره اینی بارډرس وغیره دا موږ ون بای ون دې ځای کې اخیستی شو دي دا د هغې یو سمپل میتھډ و نو موږ یوازې داسې نه بلکې که چېرې تاسو غواړئ چې بھئی دا لومبۍ یو ریکارډ دوه ریکارډ دې ځای نه من نه راولئ تاسو نو بیا نیو ته راشئ دلته بیا ډیټا باندې کلیک کې بیا فرام ټیکسټ کلیک کړئ ځای نه او ګوره امپلوی ډیټا ته راشه او دا امپورټ کړئ ځای کې دې ما ته سټارټ امپورټ ایټ رو نو زه غواړم چې د درې مې رو نه شروع کړم نو ګوره ما تھرډ 3 دې ځای نه واخیسته اوکې نیکسټ یې کړه دلته او د نیکسټ نه پس چې کوم دی ټریټ کنزیکټیو ډیلیمیټر از ون او دا نیکسټ کا او دا فینش کا باس اینڈ دین کلیک آن اوکې بټن نو ګوره هغه لومبۍ درې روز یې ما ته پرېښودل او دقسې څلورمې رو نه یې د سټارټ واخیسته که چېرې تاسو د امپلوی ډیټا ته وګورئ که نه نو 1 2 3 دا روز یې بالکل پرېښودل او د هغې لاندې چې څونه ډیټا وه هغه یې ما ته اټومیټیکلی ون بای ون راته راکړه but at least هغه اټومیټیکلی دې ځان سره پک کړي نه کنسیکیټیو وایي متواتر ته یو بل پسې ته کنسیکیټیو وایي کنزیکیټیو نه کنسیکیټیو وګوره داسې که چېرته تا د یو کس وایي چې بھئی ما سره اووه اته کالمې دي امپلوی ټیبل ته راشه او دې ځای کې زه ورته وایم چې وګورې دلته چېرته یو بل زه دا ما ته مه راکوه دا یو کالم نو زه هلته ډیلیټ کولی شم خو دلته بای کمانډ وګورئ که چېرته زه ډیلیټ کوم نه نو تاسو به راشئ دې ځای کې نیو فایل ته واپس او بیا دې ځای نه فرام ټیکسټ ته راشه او دغه امپلوی ډیټا راواله دا امپورټ کړه دې ځای نه او د هغې نه پس نیکسټ یې کا وګورئ بیا نیکسټ کا خو دا کنسیکیټیو دا ټیک مارک آن که نیکسټ یې کا زه ورته ما ته دا کالم نه دی ډو ناٹ امپورټ مې راکوه راته بس دا دې ځای نه فینش کا او دا اوکې که دلته نو ګوره صرف هغه یو کالم یې ما ته راکړ خو هغه سیکنډ کالم یې ما سره اټومیټیکلی ختم کړ زر زر کوم چې شاباس دا انټرنیټ راغی دا دی اچھا اچھا جاؤ جاؤ فرام ویب یالله خیر
زبدې زنه دا سټاپ پکما او د سټاپ نه پس عمدغه گو زبا سګره دی اتوماتیکلی د 100% پور لاړ شي اگر انټرنیټ را سره کارو کو وکړن وسګره بس دا یو ځل ایکسپلور شو وسګره دا ځړه نه ښکاری کنه چې کم ستا سره واستل غواړي نو صرف الته بسو کې الته تاسو دا ټیک مارک آن کې باس لکه تاسو روسه کانکور نتایج ټول سرچ کړو کنه ته غواړي هغه ایکسل کې ټول راوستل غواړي کیلکولیټ کې واپس پکې نمبر چینج کې واپس لوډ کې وتا نو ګوره دغه سي وګوره صرف هغه د ټیک مارک آن کې چې کم زیستا تاسو پکار دی او چې کم زیستا تاسو نه پکار بس هغه بریک دے دلته کې دی بس زما دا غړ څه پکار دی امپورټ کې دی زینا بس چې امپورټ کې طالب اتوماتیکلی اوس ډاونلوډ کړئ د www.google.com نه یو په یو تاسو اپلوډ کړئ او درکړئ کچره دې دوران هم تاسو نت بند شو دا ډیټا به واپس تاسو نه راځي हाँ जी आओ ना अच्छा न रोजी दा नेट द स्लो वाली द वजन रोजी आगा असल के दासी چې پدغه یو پیج باندې thousands of users لګي یو سرچ کوي یوازې ته خو سرچ نه کې ټول افغانستان یې سرچ کوي نو هغه ځکه تاسو رسلوي هغه سرچ انجن کار نه کوي تاسو اوس ګوګل دی نو دا خو دوی خو سافټویر انجینیرز دي ډېر ایکسپرټس دي ډېر زبردست الګوریتمز او طریقې استعمالوي چې وایي که په دې ګوګل باندې په لکاو یوزرز راشي خو دا به هم تاسو سره فلاپ نه شي مخکې تیز رزلټ به درکوي چېرته لم لیټ کېږي پکې نه بلکې کوشش کوي چې تاسو سره دونه درته وښیي چې په 2 سکند کې ما دا هر څه تاله سرچ کړي اوس ته دونه هم ښیي چې په 2 نینو سکند کې تاله ما دا هر سرچ کړ دا واخله او چې زمونږ ویب سایټس دي چې کله ته سرچ کې نو اته نه چې کم دې کداای باندې لس یوزر زیاتېږي لک چې بوج په زیاتېږي موږ سره بیا صحیح طریقې سره کار نه کوي بل تاسو ګوره بای آی ډي سرچ 30 کیږي خو بای نیم سرچ نه کیږي اوس کو ته علي سرچ کې نو په افغانستان کې ټول 100 علي ودا سره هغه یو پس ګرځینو یو چې پیدا کینو تا نه کافی ټایم اخلي او کته آی ډي ورک نو ستا غو نمبر ستا هغه دبل چانه شي کېږي اصل کې نو صرف امه ریکارډ راوالي او تر در کې دا واخلا او مختلف طریقې میتھډ یوز کړي دا اوکې کړي زینا چې کوم ډیټا تاسو رالته کې په ویب سایټ کې پرتا وا هغه دې ځکه وګوره تاسو لا انهورونه او بلاک لیک او وغیرہ وغیرہ سچ دي نو تاسو سره 1 by 1 کم دی دې ځکه تاسو راخیخه هر څه د ګوګل په اړه ٹھیک ہے وړاندې کړی بدري اچھا بھائی جو بھی ہو نو وګوره دا سه دجال پوخلی اچھا بھائی بریولونه جو بھی ہو does this single pronounce کیږي دا ها ها بریونلی څه مطلب دی غوره توبونه اچھا جو بھی ہو نو مطلب دا دی چې مونږه د دې لارې نه د دې میتھډ نه د ویب سایټ نه ډیټا ډېر په اسانه سره راوستي شو نو ګوره دا موږ سره هغه 3 میتھډز چې ما دا ډیټا دې ځنه راوستا اوس راځو اصل کې فرام اذر سورسز اور ډېر انټرېسټینګ دی سو انټرېسټینګ دی تاسو نه انجوای کوئ ما درته لګي اوس ستا ته وی چې دغه څنګه چې د ایکسس نه ډیټا راولې وګوره شاباس څنګه چې تاسو وی د ایکسس نه ډیټا راولې څنګه چې تاسو د ویب سایټ نه ډیټا راولې څنګه چې تاسو د نوٹ پیډ نه ډیټا راولې دغه سیکوال سرور موږ سره یو پروګرام دی مایکروسافټ سیکوال سرور یو پروګرام دی وته دا غینم ډیټا راوستي شي انالیسس سروسز یو بل پروګرام دی تاسو انسټال نه دی وته دینم ډیټا راوستي شي XML ډیټا امپورټ پروګرامز دی موږ سره وته د دې ټولو دا هم د نیټورک ډیټابیس لپاره استعمالي تاسو دا کابل باندې ګورئ کنه د دوی چې کوم ډیټابیس شاته پروت دی هر یو کمپیوټر شاته دا ډیټا ځان سره سٹور کوي دا اکاونټ ځان سره مینټینس کوي یا پر سیکوال سرور دی انالیسس سروسز دی XML ډیټا امپورټ دی XML مخامخ ویب سایټ درکې او دا غي شاته یا اوریکل پروتي اوریکل هم دی او یا سیکوال سرور دی او هغه ډیټا دی ځان سره سٹور کوي لکه څنګه چې مایکروسافټ ایکسس دی نو مایکروسافټ ایکسس چې کوم دی هغه موږ د لوکل کمپیوټر لپاره استعمالو اټ ا ټایم د یو کمپیوټر لپاره استعمالو او که یو ډیټابیس په نیټورک باندې استعمالو ما یا سه فار ایگزامپل ویب سایټ د لپاره استعمالو ما دا د لپاره بیا موږ سره XML ډیټا امپورټ ته انالیسس سروس وغیرہ وغیرہ دا څه وګوره فرام ډیټا کنیکشن بیسډ نه موږ ډیټا راوستي شو ورته تاسو ویم دی ځکه چې آی د سیکوال سرور نه ډیټا راولې وګوره شاباس سیکوال سرور نه ډیټا راولې د مایکروسافټ سیکوال سرور انالیسس سروسز نه راولې ODBC ډیسن نه راولې مایکروسافټ ډیټا ایکسس نه راولې یا ادر ایڈوانس
we have a lot of to go. دا ډیټا اصل کې سو کنیکټ دی ګوره د یو سویچ غونته جوړ کړی دی کنه لکه اوس دا ډیټا څنګه د ایکسل ته راځي نو د هغې دپاره یو سویچرز موجود دي چې هغې ته اولي ډیټابیس اولي آبجیکټ انجنز ورته ویلي کېږي اوس به تاسو د ادر ایډوانس باندې کلیک کا نو تاسو له اټومیټیکلی درکړي اوس که تاسو سره آفیس 2003 وي یا د آفیس 2007 نه چې مخکې څومره آفیسز راغلي دي نو که د هغې نه ته ډیټا راولئ نو د هغې دپاره مایکروسافټ جیټ 4.0 اولي ټي وي پرووایډر دا به استعمالوئ که تاسو سره مایکروسافټ ایکسس 2007 دی یا 2010 دی یا 2013 دی نو د هغې دپاره به تاسو مایکروسافټ آفیس 12 ایکسس ډیټابیس انجن اولي ټي وي پرووایډر دا به استعمالوئ که تاسو ګورئ مختلف اولیب اوریکل سرچ انجن سیکول سرور د دنیا سافټویرز دي چې د کم ځای نه هم ډیټا راولئ هغه دلته تاسو راوستی شي ایکسل یو وخت کې فلاپ شو چې کله 2007 آفیس نو راغلی د ایکسل فلاپ شو ولې دې ته به د بل پروګرامونه ډیټا نه راتله که تاسو د microsoft.com.errors وګورئ که نه نو په 2003 ایکسل کې دا د ټول نه غټ مشکل و چې هغې کې به د بل پروګرام نه دا ډیټا نه شو راوستی ځکه اوس یو ریپورټ ستا چې کوم دی ودین 10 منټو کې پکار دی نو که هغه به تا په سیکول سرور یا په یو بل پروګرام کې به د کو نه به تاله ډېر لوچو and now we can do it through Excel in a jiffy in a while اوس وګورئ زه د مایکروسافټ ایکسس نه ډیټا راولم د ریپورټینګ دپاره نو زه به څو کوم دي ځای کې زه به د مایکروسافټ آفیس 12.0 ایکسس ډیټابیس انجن اولډي پرووایډر دا به استعمال کړم که چېرې زه دا استعمالوم او دا مې نیکسټ کړ نو اول د هر څه نه مخکې وګورئ زه به دا کلیک کوم زما هغه ډیټابیس کوم ځای کې دی نو په ای ډرایو کې دی یاد ساتئ دی به ماله یو ایرر راته راکوي ما ته وایي چې سوري زه نشم کولی اصل کې ډېر ده نو که تاسو ای ډرایو ته راشئ که نه او هغه ډیټابیس دې ځای نه والی او دا تاسو اوپن کړه دلته او تاسو دا ټیسټ کنیکشن ورکړو دی ما ته وایي نه زه نه پېژنم دا بیکاز of an error initializing unrecognized database format که تاسو د 2003 د ایکسس ډیټابیس وي کولی شي چې د هغې نه ډیټا د دې په مدد سره راولئ نیکشه نیکښې نه داسې بس او که چېرې تاسو سره say for example Access 2007 یا 2010 وي یا 2013 وي نو د هغې دپاره به تاسو ادر ایډوانس ته راشئ دې ځای نه بیا به نیکسټ کې او دلته به تاسو وګورئ مایکروسافټ آفیس 12 ایکسس ډیټابیس انجن اولډي پرووایډر دا به استعمال کې دا به نیکسټ کې دې ځای نه او دلته به تاسو پات ورته ورکړئ اوس زما هغه فایل په کوم ځای کې پروت و ای ډرایو کې د هغې نوم ما سره څه ډیټابیس نوم یې 1.accd وي د هغې ایکسټینشن دی تر څو پر هم چې ډېر دا نی ورکړئ تر هغې پورې تاسو دا ډیټا چې کوم دی په دې کې نشئ سټور کولی دلته براوز نشته دی اصل کې نه دلته نه راځي هغې پات ورکوئ او بالکل کېږي چې به ته بالکل هغه ځای نه کاپي والی دلته مای کمپیوټر ته راشه ای ډرایو ته راشه دې ځای نه نو خو دا په ډي کې ډایرکټ پروت دی پراپرټیز ته راشه دا پات کاپي که دې ځای نه باس دا کاپی کا او د هغې نوم یاد ساته او ایکسټینشن یاد ساته ډیټابیس ون ما خبره ده دا یې په دی چې دومره لوی دا کې نو بس دا سلیکټ کړي ځای نه نیکسټ کا سر رایټ کلیک او پیسټ خو دا په خپله ورته ولیکه بیا ورته دې ځای نه ډیټابیس 1.accd وي د هغې نه زیات خو دا لیکلي بس دا ولیکه دې ځای نه ټیسټ کنیکشن که تا یې درکړه چې ټیسټ کنیکشن سکسیډډ ټیک دی که دې کې معمولي غلطي تا په چېرته اف یا یو ټکې د ورسره زیات کړو نو به ډز یو ایرر درکړي چې فیل نو کوشش کوئ چې کله تاسو یو ډیټا چېرته ګوره دا ایکسپرټ لیول دی اوس تاسو ته مه وایي چې ستاسو د ټول نه امپورټنټ څیز چې په ایکسل کې دی نو هغه یا فارمولاز ده او یا چې کوم تاسو سره ډیټا ریبن دی آفیسز دپاره چې ستاسو هر څه استعمالیږي نو هغه ډېر موږ سره دا کمانډز دي نو ګورئ زه به دلته راشم او دا به ټیسټ کنیکشن به کوم دا به اوکې کوم دا به هم اوکې کوم دې ځای نه ما دوی په دې کې خو دنیا څیزونه څه دله درکړم ما زه ورته وایم دا std info راته راکړه and then go back next and then go back finish it and then click on OK button and the data وګورئ automatically ما سره دې ځای ته راله او زه اوس په دې باندې کیلکولیشن یا محاسبې اپلای کولی شم بیا راشي دې ځای نه ډیټا ته واپس ادر کنیکشنز ته که نه سبا له دا ډسکس انالیسس وی تشخیص ته د سبا پلټنې تاسو کېدلی شي اورېږه دا ریکارډینګ بس کوم بیا والا